پنجشیر کوم هغه چې د دغه ډیزاین موږ وزارت تکمیل کړی ده. څه سرمایه ګزاران داخلي دي، څه بین المللي یو دوه محصول موږ سره وعده کړې ده، او څه اسلامي امارت په آینده بودیجه کې شاید ورته احترام ونیسي. نو ډیزاین تکمیل ده، ان شاء الله په هغو به عملي کار شي. موافقه راغله چې 2 متر مکعب اوبه مونږ له پنجشیر نه کابل ته د څښاک لپاره انتقال کړو. از طریق برند شرکت SKM ترکیه به کشور شما سفر کردم که انشالله کل افغانستان آباد کنم. چیزی که مربوط ولایت پنجشیر میشه انشالله ریاست حوزه دریایی ما و اداره یا رهبریت ولایت پنجشیر انشالله 100% در هر عرصه‌ای که ضرورت باشه از امنیت گرفته و از دیگه هماهنگی و همکاری که مربوط به ما میشه انشالله ما همه ما در خدمت شما. کابل پنجشیر پروژه یو غټه پروژه ده، تقریبا د همسایه هیوادونو په سطحه یو پروژه ده. دغه پروژه چې سربند دی دغه بازارک نه وړاندې تر تنګي تر خیل کابل پورې تقریبا 120 کیلومتره او 480 متره دا طول دی. دغه فلحال چې موږ سروي ډیزاین کړی ده دا مسیر طول ده. د اوبو مقدار ته په کتو موږ بیا په دې موافق شولو، په دې موافقه راغله چې 2 متر مکعب اوبه مونږ له پنجشیر نه کابل ته د څښاک لپاره انتقال کړو. من و تیم من از طریق برند شرکت SKM ترکیه به کشور شما سفر کردم که انشالله کل افغانستان آباد کنم، نه فقط بخش انرژی شد. یعنی 34 ولایتتون انشالله تحت پوشش بدیم. با یک سرمایه بسیار کلان ما اومدیم. پنجشیر پروژه هر اړخیزه سروې، ډیزاین، تخنیکی مطالعات ټول شوي دي. یعنې د اوبو انرژۍ وزارت کې کار مکمل شوی دی او دغه پروژه د منظورۍ لپاره امیر المؤمنین شیخ صاحب ته وړاندې شوې ده تر څو پورې منظوره شي. نو د راتلونکي کال لپاره هم دغه پروژه په پلان کې نیول شوې.
پنجشیر کوم هغه چې ده د هغه ډیزاین موږ وزارت تکمیل کړی ده. څه سرمایه ګزاران داخلي دي، څه بین المللي یو دوه مؤسسو موږ سره وعده کړې ده، او څه اسلامي امارت په آینده بودیجه کې شاید ورته احترام ونیسي. نو ډیزاین تکمیل دی، انشاءالله په هغو به عملي کار شي. د اوبو د مدیریت لپاره د اوبو نشوي سرک 15 کلن پلان جوړ کړی. کله چې د افغانستان اسلامي امارت واکمن شو، هېڅ یو پلان او طرح او طرزالعمل موجود نه و چې د اوبو مدیریت ته وشي. ولې لایق هم د اوبو نشوي سرک لومړی پلان ګزارۍ ته مخه کړه او د اوبو په برخه کې د نشۍ په برخه کې 15 کلن پلان جوړ کړ چې د دغه پلان په اساس باندې ټول هېواد کې د اوبو د مدیریت په برخه کې منظم او متوازن انکشاف رامنځته کړي. د دغه پلان مطابق د اوبو انرژۍ وزارت د اوبو د تاسیساتو 350 پروژې تر اوسه پورې سروې کړي دي، او همداراز چې په دغه پروژو کې 100 پروژې د تحکیماتو دي او 40 زخانو او انجینر صاحبانو څخه په استفادې ډیزاینونه کېږي، او په عادي معاشاتو باندې دغه لوی پروژې هغه ډیزاین کېږي. د صنعتي پارکونو، تجارتي مارکیټونو او همدارنګه موټر شویو کې ریسایکل سیستمونه جوړ شوي دي د اوبو د مدیریت په موخه باندې، او د ځمکو لاندې د اوبو د تغذیې لپاره په سرکونو